موسی علیه السلام و هارون علیه السلام چې دغه ته رالو و فرعون زیاتې ورته ویل چې ته زموږ د رب ربوبیت تسلیم کړه، ایمان راوړه، زموږ پیغمبري ومنه او له موږ سره دا بني اسرائیل پرېږده چې ولاړ شي خپل پلار د نیکه وطن ته. سوره طه کې دا خبره راځي. نو فرعون ورته ویل فمن ربکما یا موسی، ستی رب بیا څوک ده؟ رب خو زه یم د دې. په دا مصر کې دا اوبه ور تقسیموم، د سرې میاشتې شیان خلکو ته ورکوم، چې یو ځای زلزله وسي هلته روپۍ ورکوم، کومکونه ورلېږم چې یو ځای یو دغه نو دا کار خو زه کوم، بل رب بیا چېرته؟ تربیت خو دلې زه کوم. نو خو دا دعوه کړې وه چې انا ربکم الاعلی، تر ما لوی رب بل نشته. نو دا خبره بده پر ولګېده چې دوی ول ته تر خپل ربوبیت تېر شه، زموږ رب ومنه. دوی ول فمن ربکما یا موسی. موسی علیه السلام چې خبر وکړه ستی خو دوه نفر راغلي یاست، خیر خبره به یو کوي، ستی رب بیا څوک ده؟ موسی علیه السلام دته جواب ورکوي، وایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. زموږ رب ده، زموږ رب الذي هغه ذات ته اعطى كل شيء خلقه چې هر شي ته وجود ورکړی ده. ته خو وجود نه سای ورکولی، دغه چې پیدا سي رالوی سي بیا ته یې څه ډوډۍ ورکوې، دغه تربیت نه ښیم. او اعطوا کل شیء خلقه، یوازې د انسانیت نه دا ټولو شیانو تخلیق الله کړی. د مرغان الله پیدا کړي، حیوانات الله پیدا کړي، خزندې الله پیدا کړي، مځکه الله پیدا کړې، د اسمان الله پیدا کړی، د حیوانات یاغي لیوان ګیدړان دا ټول الله پیدا کړي. او یوازې دا نه چې الله پیدا کړو زیاتې نو بالا کار نه پلري. ثم هدا، ثم پس له دې هدا الله هدایت مو هر یوه ته وکړي، هر یوه ته خپله زندګي ورو. دلته یو علمي اصطلاح ده له تخلیقه وروسته موسی علیه السلام په دې ځای کې کلمه د ثم مستعمله کړه، په هدا یې نه ووایو. ثم تراخي یعنې د یو کار و د بل کار تر مابین فاصله ډېرېږي. دغه مخلوق چې ده دغه ته هدایت کول ګرانه مسله ده، چې دا مخلوق پیدا سي ښه انسان خو به بوځې پوهنتون ته، مکتب ته به واچوې، مدرسې ته به واچوې، یو رقم به پوه کړي. مرغه څنګه پوه کوې؟ خر څنګه پوه کوې؟ غویی څنګه پوه کوې؟ چغال و ګیدړه څنګه پوه کوې؟ دا خو نه مدرسه ورته جوړېږي، نه مکتب ورته جوړېږي، نه پوهنتون ورته جوړېږي. په دغو څه کوي؟ د دغه شیانو دپاره د خپله زندګي باندې پوه کول دا له ذهنه څخه ډېره لرې ده. لیکن الله داسې کار کوي، دا شیان الله دونه پوه کړي دي، ما او تا د غیب پوه نه یو. په اندونیزیا کې چې بحري توپان راتای سو خلک کې غرق سودان یو شوه روز له مخه لازمي وواتو، یو فلم نه ده کې غرق سو، یو شوه روز مخکې د توپان نه ځان ویست. او دا موږ خپله لیدلي دي چې یو سیلاب راځي، دا کې موږ کړی درونی اوبه به وي چنګښ یو چنګاښان به ځینې راواتو، 4 ساعته 5 ساعته وروسته به سیلاب راغی. موږ نه پوهېدو، چنګښ په پیاده دلته چې دلته نور خطر ده، ځان به ویستی وچت. ښه دا په کوم پوهنتون کې وروزل شو دا چنګښ؟ دا پیل چیرې وروزل شي؟ وره دا د الله شان ده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ډېر بهترین جواب موسی علیه السلام ورکړي. رب هغه ذات ته چې هر شی پیدا کړی د بیا یې پوه کړی یم. د چرګې هګۍ چې چرګه تر خپل ځان لاندې کوي، چرګه په دې پوهېږي چې دغه هګۍ به تر ډېره وخته زه تودې ساتم، که سړې شوې بیا خرابېږي. دا په چرګه پوهېږي. دا چرګه چا پوه کړه چې دا به تودې ساتي؟ دغسې اوس دغه ماشیني چیچان دي، دغو درس له چرګې ووایو. اوس چې د ماشین په ذریعه 20 شپې تودې وساتي، اړ یې یم، اړ یې کراچ شي ځینې پیدا شي. چرګې ته دا معلومه ده چې 20 شپې به دغه هګۍ زه تودې ساتم، سړوالي ته به نه ورکوم. او چرګه په دې باندې پوهېږي، په دغه خپل محیط کې چې دا چیچان باسي دلته ګند نه پرېږدي.
چې هغه د دې یو کومه تقاضا د خوړلو یې ډېره اوچته راولاړه سي لرې ولاړه سي هلته خپل ضرورت ادا کړي ځکه دلته خو دا ضرورت ادا کوي دا ځای ګند جوړېږي دا ځای صفا ساتي ګوره دا چرګه ده چې موږ دغو نه پوه وایي لکه چرګې لره به مرمان نه وایي بیا شل شپې دا دغه وساتي په دې پوه ده چې د هګۍ چې پر یوه طرف یې چیچی نه کې راځي هره یوه جلا جلا ور معلومه یې یار یوه په مچوکه واړوي پر بل مخې کې بیا بله واړوي بیا بله واړوي ټولې دې ته وخت معلوم ده چې څو واره یې دا اړوي دا د چرګې درس ده الله جل جلاله داسې مربي ذات ده ته پوه کولی شئ یو ساینس والا دا چرګ پوه کولی شئ یو ولی دا چرګ ته ښوونه کولی شئ پیری یې ورښووی شئ دا تر وس ډېره خبره ده دا یوازې د الله شان او دا د الله کمال دی الله جل جلاله د زبردسته کمال خاوند بیا دا خو پرېږده چرګه خو لا بیا هم په دنیا کې ګرځي وځي ننوځي په دغه بنده خزانه کې چی جوړ دی نو والله اعلم چې ته څنګه جوړ شوې هلته څه وخت ژوندی شوې دا خو نو الله ته معلوم دي چې کوم وخت دی یو څه غټ شي دغه بنده کلا پر تنګه شي بیا دته الله دغسې یو تعلیم ورکوي چې نوره سوکا دغه هګۍ په مچوکه ووه دا متیږي پراخې دنیا ته ووځه دغه هګۍ چې ده دا په خپله چیچی متوي چرګه یې نه متوي سوکا یې په مچوکه وي قرار یې مات اوس تا ته دا څه معلومه ده که دا لکه د دغه د یاجوج و ماجوج بند دونه وي له سر یې سره یې کېږي نه ته څه په خبر یې دا دونه کوچنی ځای ده چې پنځه مچوکې یې مچوکه یې تر وځي دا خو دنیا نه ده لیدلې دا درس چا ورکوي زموږ وروستی داسې الله ده داسې بهترین ذات ده داسې د کمالاتو خاوند ده چې چا یې په هګۍ کې دننه پوه کوي چې نور دغه کلام ماته کړه پراخې دنیا ته ووځه بیا چې دی دنیا ته راووتی په دې کور کې 14 تورې چرګې دي د ده مور هم توره چرګه ده دی په دا خپله مور پسې ته په دې پوه شوې چې دا زما هګۍ دغې توده کړې ده په چرګ نه پسې کېږي په بل حیوان تر سخوندر نه لاندې کېږي تر غوا نه لاندې کېږي په دغه چرګه پسې چرګ هم په خپله داسې چالاکه ده که د دغې چرګې و دا 14 شانو ته بیاباني راغی هغه په مچوکه وي هغه ځینې پسې اخلي ستا پردیه ستا تربیت پر ما نه ده راغلی ما چې دا خواري ورسره کښلي چې زه دغو تربیت څه کوم ګوره دا د الله شان دا د الله عظمت دا د الله جل جلاله لویي ده تفسیر الجواهر علامه طنطاوي جوهري لیکلی ده هغه د یو خزندې کیسه راخیستې ده داسې د لاسکوپ په نامه که څنګه د کلاسکوپ په نامه داسې یو نوم یې ده نو ده یا بیان کړی ده موږ خو نه ده لیدلی هغه وایي دا داسې یو حیوان ده خزنده ده که مرغه ده نه یم خبر دا چې کم وخت د ده په هغه خپل مخزن و په خپل کور کې د ده اولاد پیدا سي دی دستي مري حتما بیا نو چې دی چیرې هغه کور جوړ کړي هلته د اولاد دپاره چې دلته به د ده اولاد پیدا کېږي دی چې دا د ده اولاد خود کې پاکېږي هغه نو کوچنی یې خامخا د هغه چې څونه ضروریات د اوبو د غذا دي دا ټول ورسره یو ځای کوي د اولاد تر پیدا کېدلو مخکې هغه د هلته د هغه په شاوخوا کې کښېږدي و دی په دې څه خبر ده چې زه مرم او بیا دغو شیانو ته ضرورت شته دا ورته کښېږدي او ورته برابر کړي چې اولاد پیدا شي دی مړ شي هغه تر هغو له دغه شي دغه اخلي کار اخلي څو هغه لوی شي خود دا د الله شان دی په دې مرغانو کې داسې مرغان شته ما خپله لیدلي دي داسې مرغان شته پاخه کورونه جوړوي موږ چې کوچنیان و هلکان و دا پیدا کړو په غرو کې جوړوي په داسې ځای کې چې ډېر په تکلیف سره یې ورتللي بیا هم په ډبرو نه سای ماتولی دا د غره د ونې زاولې له خټې سره ګډوي له دغه څخه یو داسې ماده جوړېږي چې هغه ډېره ټینګه وي د دغې کور جوړ کړي دا بیا چار څوله دي خوا په ډبرو ولې نه خرابېږي
جوړوي هم داسې ځای چې انسان چندان نشي ورته برابرېدای، پوخ کور جوړوي. داسې مرغان سته د خپل کور چې دا دی هګۍ اچوي دلته چیچان باسي، هغه دونه ضعیف جوړوي چې له کښې نه لیدل کېږي، فقط 3-4 لس خاشې سره کښېږدي چې هسې هګۍ پورته کېږي. ولې که دغسې کې غټه جوړه کړي بیا یې خلک ویني بیا یې ورخرابوي. د دې مرغانو قسم یا مطلب د خزندور قسم یا د میږیانو کار یا د مچیو کار یا د بل شي کار دغې نتیجې ته سړی رسوي چې دا رب العالمین ټکی دې زړه تسلیم کړي چې بېشکه الله داسې ذات ته چې رب د عالمینو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. موسی علیه السلام و هارون